یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا دوايانې چې اشتهار کوي په لاره تېرېده سور وګرمې شوي وه بوډۍ ورته وایي هله بچې راځه بوډۍ په دې کور کې یوازې اوسېدله اوس هم په دې انګریزانو دې ملکونو کې چې دا پلار مور بوډاګان شي یو ځان له دې تېدل نه پرېږدي ورته وفرمایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان مه راړوئ زما احسان قبول کې الله وایي چې د دنیا سره او سپین کافر مې پرېښي دي او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې اچولې ده الحمدلله که مونږ امریکا کې پیدا وي مونږ به عیسی علیه السلام ته خدای وي برطانیه کې جرمني کې پیدا وي مونږ به دې ته خدای وي که مونږ په روس او په چین کې پیدا وي مونږ به خدای نه منو که جاپان کې پیدا وي مونږ به ګوتم بدھ طرف وي مونږ الله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو په مسلمان وطن کې پیدا کړو او چې پیدا شو ملا صاحب په وخت کې بانګ پخې کې په غز وخت کې اقامت راته وي ساره ماښام بانګ اورو مسلماني خدای مونږ له راکړه الحمدلله بیا دومره نعمتونه الله مونږ له راکړل وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها د الله نعمتونه تاسو نشئ شمېرلی بلکل نشو شمېرلی بل الله فاعبد وکم من الشاکرین الله فرمائی بل الله فاعبد د بل چا عبادت پنه کې خاص د الله عبادت پکې وکم من الشاکرین د الله شکر ادا کا په دې عبادت ته خدای شکر ادا کا دلته فکون د عبادت نه پس راوړو د الله شکر ادا کا چې خدای مال دې او دست توفیق راکړ د مال کې د مون مینا واچول نن به مون هم دقه وایو الله تا په مون د رمضان روزي ونیولې میاشتې راوسته ډېر بندگان د خدای به داسي چې هغوی به رمضان نه پېژني په موږ د رمضان میاشتې راوسته الحمدلله دویم په دغه رمضان میاشت کې د روجو توفیق دې راکړو ډېر به مسلمانان یې روجې به نه نیولې او ډېر غریبانان به مجبوره معذوره به فدیه به ورکړي روجې به نه نیولې الحمدلله موږ روجې ونیولې په دې نعمت به موږ د الله شکر ادا کړو شکر به ادا بیا شکر په زړه کې مې زړه کې به دا جذبه راولي دا جذبه چې الله تا په ما احسان کړی دی خدای او شکر په ژبه هم دی چې الله د سره ښېګړو کې وایي الحمدلله چې بنده د سره ښېګړو کې شکرن مهرباني عرب وایي شکرن موږ وایو مهرباني الله دې خوشحاله شکر به په اندامونو هم کې یو بنده د سره ښېګړه وکړي که سبا د هغه څه تکلیف هغې ته به ورسره ودرېږي یو سړي د سره ښه وکړي که سبا په هغه به در ودراله ورسره به ودرېږي هل جزاء الاحسان الا الاحسان یو زنانه بوډۍ زنانه په کور کې وه یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا دوايانې چې اشتهار کوي په لاره تېرېده سور وګرمې شوي وه بوډۍ ورته وایي هله بچې راځه بوډۍ په دې کور کې یوازې اوسېدله اوس هم په دې انګریزانو دې ملکونو کې چې دا پلار مور بوډاګان شي یو ځان له دې ته دننه پرېږدي دا هلک یې دننه د پیو یو ګیلاس دی راواخېسته او د هلک له یې ورکړه بچې لکه چې ډېره ګرمي دي شوي او بیبي ترورې مورې ډېره ګرمي مې شوې ډېر تږې وایي ها دا یو ګیلاس د پیو دا وسکه هغه هلک هغه ګیلاس ته پی وڅښه هلک لاړ د دې بوډۍ په خولې شکریا ادا کړه شکرن تھینک یو او ستا مهرباني چې موږ وایو دی لاړ څه موده پس ډېره موده پس دا بوډۍ ښځې ته بیماري راغله او بېهوشه شوه هارټ اټیک راغی بېهوشه شوه چې کومې ګاونډیانو هغې یو هسپتال ته یوړه اسپتال کې دا بېهوشه ده ډاکټران پرې راغونډ شو چې دا خو بوډۍ ده څوک یې نشته د دې علاج پکار دی هغې ولې علاج وکړو د زړه اپریشن یې وله وکړو چې نور څه دوایانو هغې پرې خرچ کړلې بوډۍ ټیک شوه چې بوډۍ کله برابر شوه بوډۍ ته یې بل په میز کېښود پرایویټ اسپتال وی دا دومره خرچه پتا شوې دا ستا دی لکونه روپۍ وې بوډۍ په مخ سر را کېښودل او دا به د چا پلار پوره کوي زما خپل کور هم نشته زما خو بچي ما نه تللي دي او خیرې یې شروع کړه خلکو ته چې چا د اسپتال ته راوړې زه هم سل اسپتال ته راوړم بس مړه به هم که نه دې ظالمانو ولې دې پرایویټ اسپتال ته راوړم ولې ما له علاج کوه پیسې به زما پلار ورکړي زما مور به ورکړي کوم ځای نه به ورکړم
بوډا چغې وایي راله کاونټر ته ودرېده چې کوم ځای پیسې جمع کېږي کیش پیمنټ چې کوم ځای کېږي او پیسې جمع کېږي کاونټر ته ودرېده او هغه سړي ته وایي چې دا خو دومره لکه روپۍ دي دې سره څو که ما ته ته په کښتونو کې دا زه نشم پوره کولی کور مې نشته چې ولا خرڅ کړم بچي نشته دې سره څه وکړم زه ظالمانو ولې د هسپتال ته راوړم زما علاج یې ولې کوم چې کاونټر کې کم سړی ناست دی نو هغه د دې فایل راواغېسته وې ته ورې دا وګوره په هغې یې په انګریزي کې لیکلي پیډ چې دا پیسې جمع شوي دي ترورې ستا پیسې جمع شوي دي دا چا جمع کړي دي تا باندې 1 روپۍ نشته خفه کېږه ما دا حیرانه شوه چې زما څوک و چې زما دا دومره لکونو روپو به نه جمع کړی دی دا څوک دی چې دومره پیسې جمع کړي دي نو لاندې چې وکتل نو په هغې باندې په انګلیش کې په انګریزي کې یو 2 ټکي لیکلي وو په هغې یې لیکلي چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک دا ستا د 1 ګیلاس پیو شکریه ده ستا د 1 ګیلاس پیو شکریه ده هو د دې څه مطلب بس ښځه خو پرې شوه چې دا هغه هلک چې ما په ګیلاس پیس کړي وو هغه زما بل ورکړی دی تپوس یې وکړه هغه هلک څه شو وی د دې هسپتال مالک دی ته چې کله راوړې او تا ته یې وکتل او دا خو هغه بوډی وه چې یو وخت کې د تږې وم او زما ګرمي شوې وه او په ما باندې هغه بوډی یو ګیلاس پیس کړي دي نن د هغې نعمت شکر دا ادا کوم د دې علاج فری کوم 1 پیسه ترې نه اخلم چې بنده د 1 ګیلاس د پیو شکریا د لکونو پیسو په صحت او په علاج باندې ورکوي رب العالمین به د رمضان د روجو قدر او شکر په بخشش او په جنت باندې ورکړي که به ورنه کړي او موږ به هم د الله شکر ادا کوو الله د رمضان میاشتې به موږ راوسته څومره د برکت د نفل ثواب د فرضو ثواب 1 پاویا پروردګار او بیا د رجوع توفیق دې راکړه ډېرو له د اعتکاف توفیق د تلاوت توفیق د ذکر و اذکار توفیق موږ ستا شکریه ادا کړم نمبر 1 نمبر 2 توبه استغفار موږ به توبه وباسو استغفار به کوو توبو الی الله توبة نصوحا توبه وباسو ولې په دې منبر کې د ولاړې د تورنځو منبر نو د مدینې منورې منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په لومبۍ وړی قدم کېښود وی آمین چې په 2مې قدم کېښود وی آمین چې په 3مې قدم کېښود بیا فرمایل آمین صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو ستا دوا د چا نه دی د تا 3 ځله آمین وی چې په دې په 2مې قدم کېښود ترتیب اوس مانه ير دی خو چې په 2مې قدم کېښود نو جبریل راغی رضی الله علیه السلام وی چې د چا مور او پلار بوډاګان او د خدمت ته محتاج دی به داسې خدمت کوي چې د مور او پلار د وجې به ځان جنت ته رسوي داسې خدمت به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي زما وروڼو ګورې ټولو ته وایم دا زما تاسو وروڼه یې زما دوستان یې زما د کلي یې تاسو ته هغه خبره کوم چې ځان له کوم د مور او پلار به قدر کوي الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت دی نمبر 1 او دویم څه شی دی الاب اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې بهترینه دروازه ده په دروازه خلک جنت ته ځي د مور او پلار قدر احترام وکړه دی به اوسم درته کوي دی به ستغم درته وایي زړه به در باندې خفه کېږي د بوډا دی غریب دماغ به کار نه کوي دی به دې ورټي ته به خاندې ورته الله به اجر ورکوي مور او پلار بوډاګان دي دومره خدمت یې ونه کړه چې ځان په جنت ته ورسوي وی دې د خدای هلاک کړي راغی ما انف رجلن الله دې هلاک کړي ما وی امین په بله پوړی باندې چې ودرېدم وی چې د چا مخکې ستا نوم باندې چې د حضور پاک مبارک نوم په ده څوک درود ونه وایي دا دې خدای هلاک کړي د حضور پاک نوم چې واغوښتي ټول به درود شریف وایي په بله پوړی چې مې قدم کېښود وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي دې خدای هلاک کړي خیره چا کړی جبریل امین او امین په چا ویلي رسول الله مبارک تاسو نه تپوس کوم دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي نو اوس که چا په رمضان کې دومره عبادت نه کړی چې ځان په خدای وبخي
نو جبریل وایي خدای دې هلاک کړي، رسول الله مبارک وایي آمین. نو موږ په هغسې عبادت نه دی څوک پکې داسې غیبت هم روژه کې کړی دی، دروغ هم پکې وي، د شپې هم خوبونه کړي دی، عبادت نه دی کړی، که کړی دی ډېر کم او ډېر لږ هم کړی دی. نو مونږ به الله ته نن توبه وباسو چې الله زمونږ نه کومه کوتاهي په دې روژو کې شوې ده، تراوو کې شوې ده، عباداتو کې شوې ده. الله مونږ کمزوري مونږ معافي غواړو، مونږ بخښنه غواړو، توبه وباسو چې د دې خیرونه بچ شئ. دوه دا شو. درېیم د ترونه یو بله خبره کوم، صدقه. صدقې سره ځان بلد کې صدقه ورکوئ. دا ولې صدقه فطر د روژو نه پس د صدقه فطر ټیم ختم، د اختر د مانځه نه مخکې د سهار د خطو نه پس د ټیم خو که چا نی ورکړی نو بیا هم غاړه بنده را ورکوي بیا خامخا، خو هغه ثواب به ونه ګټي چې مخکې کوم. که رمضان کې هم چا ورکړي صدقه فطر صدقه ده، صدقه ورکوي به صدقه الله خوشحالېږي. ولې که الله دې په رمضان کې غصه کړي او خفه کړي او پوره عبادت دې نه کړي، صدقه فطر ورکا، نورې صدقې ورکې، الله به خوشحاله شي، په صدقه الله خوشحالېږي، الله پاک ورته معافي وکړي. او دې زمانه کې خدا کورونا وایرس چې کوم مصیبت په مسلمان او په کافر په ټوله دنیا راغلی دی، کافرو سره زموږ څه دي خو موږ مسلمانانو سره په فکر کې یو. نن د کورونا وایرس د وجې مکه مکرمه بنده د لاک ډاون، نن مدینه منوره بنده، هغې هسې شرط پوره کوي او لږ کسان تراویح وکړئ. مدینه منوره کې د رسول الله مبارک مخې ته چې به سړی تېرېده درود شریف سلام به وي. نن رمضان چې به چا ټول عمر په حرمینو کې تېرولنې په پاکستان کې په خپلو ملکونو کې تېر هغې چا چې به هغې سره بلد وو نو هغوی دغه نه خدای خبر دی چې مونږ به ودرېدو، هر مسلمان چې به هلته لاړ نو رسول الله مبارک ته مخې ته به ودرېده، دروازه یو ځل نه څو ځله نه څو ځله او به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. بیا به د حضرت ابوبکر صدیق مخ ته ودرېد، د حضرت عمر فاروق مخ ته سلام به وکړ. رسول الله مبارک وایي چې ماله د امت ولې نه راځي؟ نن هغه سلام بند دی، نن هغه ګیټ چې باب السلام باندې به خلک سلام لتل نن مکمل بند دی، هغه ګیټ کې خلک به سلام نه وتل مکمل بند دی. شاته جومات کې تراویح څو میاشتو نه د حضور پاک مخ په مخ سلام بند. طواف د بیت الله کېږي خو لرې هم محدود کسان بیت الله ته طواف بند. په دا دوه نیمې میاشت کې حجر اسود ښکل نه شو، په دا دوه نیمې میاشت کې د میزاب رحمت لاندې څوک ونه درېدل، بیت الله ته څوک ونه نږدې شو. زمارونه څه خو زموږ د اعمالو نتیجه ده، څه خو زموږ د اعمالو نتیجه ده، او څه به موږ د الله نه سوال کو استغفار کوي. او دا شی معمولی مه ګڼئ، دا به معمولی نه ګڼئ. زه تاسو ټولو ته وایم ګورئ اوس پاکستان کې بډې تیزی روان دی، روزانه تاسو ګورئ ډېر کسان په دې کې مبتلا کېږي، ډېر پکې مري. کوم احتیاطي تدابیر چې حکومت وقت مونږ ته وایي او کوم احتیاطي تدابیر چې ډاکټران مونږ ته وایي په هغې به مونږ عمل کوو. قانون دا دی، مونږ په دې څه پوهېږو. تا ته چې زمیندار وایي چې دا بوټی وباسه دا مه وباسه، ته په هغې کې غږ نه کوې، په زمیندار ته اعتماد. تا ته چې انجینر وایي دا پیلر دلته وباسه، هغه دلته که دونه سیخونه واچوه، ته په هغې کې دویمه خبر نه کوې، په هغه سته اعتماد دي. تا ته چې ملا وایي دا 2 رکعته وکړه 4 وکړه، ستا په هغې اعتماد. نو په دې مسله کې په ډاکټرانو زموږ اعتماد دي. احتیاط رسول الله مبارک فرمایي احتیاط. نو چې کم حکومت وقت مونږ ته احتیاطي تدابیر کولی دي او مونږ ته کم ډاکټران احتیاطي تدابیر وایي، هغې به مونږ انشاءالله عمل کوو. اوم شو په انشاءالله بیا به مونږ عمل کوو، خو ورسره به مونږ استغفار هم وایو، صدقه به هم ورکړو. په صدقه الله خوشحالېږي. یو واقعه درته به مونږ بیا بس کوو. یو ډېر لوی عالم دی علامه تنوخي رحمه الله، هغه په یو خپل کتاب کې دشوان المحاضره د هغه کتاب دی، هغې کې یو واقع دی چې یو ښځه وه د هغې زوی چې ته تښتېدلی پته نه لري. دغه یو زوی و د ښځه ورپسې لیونی سپېلنی و،
کله یو ځای ګرځه کله بل ځای ګرځه جړل به خدای زما زوی به دې وخت کې نور ته یو کسوري ته وي او کله چا لاس له به ورغلي او کسب جړل به ټوله ورځ به دې ښځې جړل په دا دوی پسې یو ځل په لاره باندې یو سوالګري په دروازه کې اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخښي دې ښځې زر ډوډۍ ته ناسته وه ډوډۍ واخېستې په منډه یې هغه سړي ته یوړی فقیر ده واله ورورې دا ډوډۍ والا وخوره په عزت ورته کښېنه ترکاري ده زما زوی نشته ما نه تښتېدلې دې دوا وکړه چې زما بچې خدای زما غېږې له واپس راوړي پریشان هغه ورته دوا وکړه فقیر ده اتفاق ته ګوره څو ورځې پسې زوی راغی چې زوی څنګه راغی نو مور ورته خوشحاله شوه نو زوی ورته قصې کوي مورې هلته ومه دلته ومه دا وشو د سفر هغه حالات ورته ذکر کوي دا زوی ورته وایي مور یو ډېره ناشنا خبره درته کوم یو ورځ یو ځنګل و یو بیابان و په هغې کې روان وم دې کې یو زمري شر مخره په مخه شو و چې شر مخره په مخه شو ما باندې راغونډه شو غړمبار یې کړې وایي زه په ځمکه کې سملاستم چې که دنه دې په تېزۍ کې د ما نه واوړېدو بچ شوم دی وایي چې دې زما خواله راورسېده یو غیبي سړی راغی او ډېر پهلوانو دا شر مخې د دې مرۍ نه کلک ونیو او چې د مرۍ نه سینګ ونیو داسې لرې شغال که شر مخې هلته وویښته د شر مخ برلار شروع کړه چغې شروع کړې وتښتېد او زه بچ شم خدای بچ کړم نو دې غیبي سړی وی لقمتن بلقمتن نوړی د نوړی مقابله کې د نوړی بدل کې نوړی مورې دا یو خدای د مرګه بچ کړم بس مور پې پېښ شوه ای بچې هغه ورځ درته یاد ده وي یو څه وخت پلانکې ورځ ټیم دې یاد دی یو څه وخت پلانکې ټیم بس وي خبره ختمه شوه دغه وخت ما یو فقیر له نوړی ورکړی یو مسکین ده او تا ته هغې سړي وي چې لقمتن بلقمتن د نوړی په مقابله کې نوړی نو تم د زمري نوړی وې مال ته نوړی ورکړه نو ته خدای د زمري نوړی نه کړې او خدای پاک بچ کړې صدقه به کوې صدقې سره ځان بلد کړې دا څومره جومات چې زمونږ جوړ شوی ناصر حاجي صاحب الله دې وله روغ صحت ورکړي چا چې ورسره مدد کړی چا چې تعاون کړی دی ته چې کېناستم د جومات د عبادت ته مو په زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو دا ټول په صدقه شوی دا یو ځای ته بندې څومره خوند دی په جومات څونه مزېدار زه خو ډېره موده پس پکې د اختر لمانځه راغلم خو ډېر په جومات خوشحاله شم الحمدلله تاسو به چندم کړي بیا هم تاسو ته وایم چې که خیر واپس دی پیټرونه به پراته د خپل وخت مطابق نور مناسب دی چې الله ورسره تعاون کوي مدرسو سره صدقې ورکوي جومات ته صدقې ورکوي غریبانان چې کوم بې کسه بې وسه دي د ډوډۍ دره کې نه لګي ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی هغه له صدقه ورکوي خامخا ځان بلد مدرسو له ورکوي زموږ د مولانا یوسف احمد صاحب دي مدرسه زموږ خپل پټي کې الحمدلله ځای ورته ورکړی دی په ولیګرام هلته هم کار شروع دی چا وس کېږي هغې سره مدد کوي داسې نورې مدرسې دا درې خبرې شو شکر توبه استغفار او صبر اخیری کې یو دوه خبرې پوټینې درته کوم ادا چې نن زمونږ خلک په مقبرو ته ډېر دي سړي م دي او ښځې م دي نو مقبرې ته او قبرونو ته تلل په شریعت کې منع نه دي یو وخت کې حضور پاک منع کړی وه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړی اوس یې کوئ فوایي فإنها تذکر الآخرة د آخرت یاد اگر چې یو حدیث ته لعن الله زوارات القبور پیغمبر مبارک وي چې کومې ښځې زیارت ته ځي قبرونو ته نو په دې د لعنت دي خو علماو دوه رایې دي پکې راجحه دا ده چې ښځې هم د خپلو رشته دارانو قبرونو ته په پرده کې تللی شي بلکل تللی شي د خپلو رشته دارانو قبرونو ته په پرده کې تللی شي دینت به نه کوي دا به نه کوي د شریعت په قاعده کې ګرځي لیکن هغې اختر پر ورځ هم تللی شي د اختر نه بغیر هم تللی شي خو زمونږ خلک په نور ورځو کې نه دي او نن ځي او څه وایي وایي موږ د خپلو مړو ته د اختر مبارکي وایو دا په شریعت کې نشته په شریعت کې خپل مړي ته د اختر مبارکي نشته نه صحابه پیغمبر مبارک له ورکړې ده نه تابعین او نه سلف و صالحین چا هم نه ده کړې دا رواج دی یا پای که د ثواب په نیت دي بدعت دی ګنې رواج دی دویم دا چې هلکان هم دي او جینکې هم دي او په مقبرو کې لوی رش جوړ شوی نورو درو کې دي که یو دویم رواج څه دی چې مړي شوي تا لکه اختر کې دي دوا له تعزیت لري څلور میاشتې مخکې مړ شوی دی
شپږ میاشتې مخکې مړه شوي دي. وی هلکه دی ړومبی اختر دی دوا له ولېده خدای ته وګورئ مه دی که دنه خفه کېږي مه دی 3 ورځو نه زیات تعزیت نشته بلکل چې لاړ نه شي. اختر خو د خوشحالۍ لپاره دی. اختر خو دې دی چې د خلکو نه غم هېر شي. نو تاسو هغه د مړو خلکو ته غم تازه کوئ بیا ورته غم ورته تازه کوئ. غریب په غم اخته او کټونه یې ښودي یو چای ډوډۍ او خلک هم ورماتي پلار یې مړ وکړ تره یې مړ وکړ ترور یې ړومبی اختر دی که 11 میاشتې هم شوي 10 هم شوي دا خلک دې غم ورته تازه کوي. دا به نه کوئ که خیر انشاءالله ها او که چا کې مړي شوي خدای دې وبخي هغې دې هم د چا نه خفه کړي بلکې ما ته ډېر ویلي دي چې ووایه دې خلکو ته چې مونږ له نه راځي او ډېر خلکو کې چې مړي شوي نو ښایسته جامې نه اچوي صرف ښځه په عدت کې به ښکلې جامې نه اچوي چې د خاوند یې مړي باقي ښه اختر دی دی چې ښکلې جامې واچوئ ځان ته غمونه مه تازه کوئ. اختر د خوشحالۍ شی د شوال د شپږو روجو بیان درته مولانا یوسف احمد صاحب بیان کړ. انشاءالله نن ورځ روژه نیول منع دي او سبا نه هم نیوی شي. خیر د اختر 3 ورځو ته صبر وکړئ رستې نیسئ پرله پسې هم نیوی شي خو بهتر صیام داوود دی چې یو ورځ نیسئ یو ورځ نه نیسئ بهر کې هر څنګه چې ته نیسئ نو پکې نیولی شي. اخره کې یو خبره ده تمارو ما خو ستاسو د ښکلې مخونه ولیدل ډېر زیات خوشحاله شوم.